السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای ته وکړي چې روغ جوړ صحتمند ووای. زما څخه ډېر ملګري پوښتنه کوي چې په کوم ټایم فریم کې موږ او تاسو چې وکړو ټریډ واخلو یا ټریډ ته داخل شو. زیاتره خلک به تاسو په فیسبوک، په ټلګرام، انسټاګرام همداشان نورو پلیټفارمو کې لیدلي وي. دوی یو دقیقي ټایم فریم ته راځي، هلته بای او سیل کوي، بازار ځي پاس خواته یا ټي پي اخلي یا سټاپ لاس کېږي په یو یا پنځو یا په لسو دقیقو کې. بعضې خلک به تاسو لیدلي وي چې حتی یو ورځ دوه ورځې چې کې ټریډ ته انتظار کوي. بعضې خلک به دغه دی چې په هفتو چې کې یو پوزیشن ته انتظار کوي. اوس دغو ترمنځ فرق څه دی؟ کله چې څوک په 15 دقیقو یا 10 دقیقو کې خپل ټریډ خلاصوي او بیرته یې بندوي، دې ته ویل کېږي سکالپینګ. یا حتی تر د نیوز په ټایم کې کله چې نیوز وي یا سی پی آی وي یا ان اف پي وي یا نور نیوزونه وي، په دغه ټایم کې دوی حتی تر 1 دقیقه 2 دقیقه چې کوي سکالپینګ کوي. دغه چې دا زیاتره خلک وایي چې نه دغه د اسلام نظره صحیح نه ده. اوس دې په اړه موږ تاسو خبر نه کوو. دې ته ویل کېږي سکالپینګ. او څوک چې په 1 ساعته یا 4 ساعته یا په ورځنیو کینډلو کې چې کوي تحلیل کوي او بازار ته داخليږي، 1 ساعته کینډلو کې داخليږي، نو دغه ته ویل کېږي چې ډے ټریډینګ. یعنې موږ او تاسو یو ټریډ اخلو په لانګ ټرم، یعنې یو ورځ وخت نیسي یا 2 ساعته وخت نیسي یا 15 شپږ 2 ساعته وخت نیسي. او بعضې دغسې خلک وي، هغه که لوی بانکونه ښایي که هغه خلک چې زیاته پیسه لري په ټریډینګ کې زیاته پیسه بندوي، هغه خلک بیا په 1 هفته 2 هفته حتی تر 1 میاشتې پورې د دې څخه زیات وخت دوی چې کې خپل پوزیشن خلاص ساتي. اوس هم درته وویل چې موږ او تاسو کار چې دی ډے ټریډینګ. په ډے ټریډینګ کې موږ او تاسو چې کوو 1 ساعته 4 ساعته 2 ساعته. نور هغه مهم نه دی که ته 2 ساعته کې انالایزینګ وکړې، په 4 ساعته کې وکړې یا په 30 دقیقو کې وکړې، هغه مشکل نه لري. خو داسې نه کېږي چې موږ او تاسو راځو دلته زه چې کوم دلته راځم، زه په دغه ځای کې په 15 دقیقو کې چې کوم انالایز کوم. دغه ځای چې دی ډېر پیچلی دی، ته نشې کولی چې هغه کوم تحلیل چې ته د بازار څخه اخلې ترلاسه کړې. نو د دې په خاطر موږ او تاسو چې کوو په 1 ساعته 4 ساعته او په ورځنیو کینډل کې چې کوو انالایز کوو. زموږ او تاسو تېر درسونه هغه که اډل بلاک دی، هغه که اف ای جي ده، هغه که آی اف ای جي ده، هغه که بریکر بلاک دی، همداشانته ټول درسونه فیبوناچي هر څه چې دي موږ او تاسو په 1 ساعته 4 ساعته په ورځنیو کینډل کې چې کوو دا تحلیلوو. داسې نه کوو چې زه اف ای جي بالکل کېږي، اف ای جي په 1 دقیقه کې هم کېږي، په 2 ساعته کې هم کېږي، په 4 ساعته کې هم کېږي. خو اصلا کې موږ او تاسو ته کوم درسونه چې ویل دي دغه په 1 ساعته 4 ساعته او په ورځنیو چارټونو پورې مربوط درسونه دي. باید موږ او تاسو په دغه کې چې کوو استعمال کړو. اوس راځو څنګه به کله چې بازار ته راځو سهار ټایم کې موږ او تاسو چارټ ګورو، څنګه باید موږ او تاسو وکړو. اول موږ او تاسو راځو ډے ته، یعنې ډیلي چې ته راځو کینډل ته راځو. موږ او تاسو ډیلي کینډلې ګورو. که چېرته ډیلي کینډلې دغسې زه درته وښیم، که چېرته ډیلي کینډلې دغسې اوس داسې نه چې ټول دغسې دا ځایونه ګورو، نه، دغه 3-4 کینډل دغسې ګورو. مثال دغسې 3-4 کینډل دي دا. نو موږ پوهېږو چې بازار چې دی بازار رینج کې روان دی. اصلا که اوس ګوره دلته هایر لو دی، دلته هایر لو دی، دلته لوور لو دی، دلته لوور های دی، دلته لوور لو دی، دلته لوور های دی، دلته لوور لو. نه ګورو، موږ تاسو 4-5-6 کینډل ګورو. لکه اوس دلته راځم، زه دلته ګورم بازار چې دی موږ تاسو ته رینج نه دی جوړ شوی. دغسې یو رینج نه دی جوړ شوی چې دغسې یو رینج راته جوړ شي. چې دی بازار راغلی دی، دغسې راغلی دی بیرته دغه ځای ته، ول دغه ځای ته حرکت کړی دی. اوس زه درته ښایم موږ تاسو ته دغه په ټرینډ کې روان دی. دلته موږ تاسو ته چې ده یو اف ای جي جوړه شوې ده، اف ای جي ټچ کړې ده، بیرته بازار چې دی پاس خواته لاړ دی. ګوره دغسې دلته یو اف ای جي جوړه شوې ده، اف ای جي ټچ کړې، بیرته بازار پاس خواته حرکت کوي. خو موږ تاسو اوس دلته راځو دغه ځای ګورو. خو بازار خو دلته ګورو موږ تاسو چې بازار چې دی جګ قیمت جګ ساحه دغه ده او ټیټه ساحه چې ده دغه ده. دا دوه چې شول موږ تاسو انتخاب وکړو. وګوره دغه دوه په یو ورځني ډیلي کینډل کې موږ تاسو چې وکړو انتخاب وکړو. راځو 4 ساعته ته. 4 ساعته کې به چې کوو هغه کوم انتخاب چې موږ تاسو کړی ده، دا انتخاب موږ تاسو کړی دغه فقط ترتیبوو یې. کوم ځای کې بازار ښکته پورته لاړ موږ تاسو چې کوو فقط تنظیموو. دا بازار تنظیم شو. اوس دلته موږ تاسو ګورو بازار راغلی دی، دغه ځای ټچ کړی دی، بیرته بازار پاس خواته حرکت کړی. بیا بیرته راځو چې کوو 1 ساعته کینډل.
ګوره په یو ساته کېډل کې موږ تاسو ته څه جوړ شوی دی دا چې د جګ قیمت ته دا ټیټ قیمت ده د جګ قیمت ته دا ټیټ قیمت. اوس دغه هم ټیټ دی دغه جګ دی بیرته بیا دغه ټیټ دی مهمه نه ده خو بیا هم چې ده اوس که دغلته وګورو دغلته وګورو دې ساحې ته وګورو دغه هر یو کیندل د جګ او ټیټ ده خو دومره چې ده دقیق نه پسې ځو فقط چې ګورو همداسې یو دغسې 1 2 3 4 5 اوس بازار بیرته پاس خواته بس شوی دی دغه ساحه چې ده دغه ساحه ماته شوې ده دا ساحه پاس ماته شوې ده صحیح ده بالکل دغه چې ماته شوې دلته موږ تاسو ته څه جوړ کړی دی دلته یو اډر بلاک جوړ کړی دی دلته پاس خوا کې یو دنه یې پیجي جوړه کړې بازار راځي دغه ټچ کوي موږ تاسو دې څخه فکر چې دی چې بازار به څه کېږي پاس خواته به حرکت کوي اوس موږ تاسو چیرته داخليږو ګوره یو ساعته مو وکتله او ورځنۍ مو وکتله 4 ساعته مو وکتل یو ساعته مو وکتل اوس راځو دغسې دغه ګورو بازار دلته راځي دغه ځای کې راځو 15 دقیقو ته وګوره بازار چې دی بازار ډېر کوي ګوره ټول نن دلته هم جوړېږي دلته هم جوړېږي دلته جوړېږي دغه موږ په ټول ټایم فریم نه ګرځو موږ تاسو 3 ټایم فریم دي ډیلی 4 ساعته یو ساعته اوس تاسو کولی شئ 2 ساعته هم وګورئ 10 دقیقې هم وګورئ فقط د لیدل دپاره اوس زه 15 دقیقو ته راځم زه 15 دقیقو کې دغه ځای فقط ګورم ګوره یو ساعته کې ما د اډر بلاک څومره غټ دی اډر بلاک ډېر غټ دی زه راځم 15 دقیقو کې چې کوم زه فقط دغه ځای ګورم دا د اډر بلاک ساحه چې ده دا منظمه کوم دغسې منظموم دغه شو دا ماته اډر بلاک ساحه چې شو منظمه دلته ایفیجیان چې دي موجودې دي موږ تاسو په دغه پسې نه ګرځو چې ایفیجیان دي دلته اوس ایفیجیان یې رسم کړو بیخي چارت دغسې جوړ کړو چې بیخي د لیدلو نه وي موږ تاسو دغه نه کوو کرښې جوړو فقط لاینونه دي داسې 1 2 3 4 سل لاینونه جوړو دغسې نه کوو فقط دا چې ده موږ تاسو ته اوس چې کېږي په یو ساعته کې هر څه معلوم شو دغه ده اوس چې کېږي موږ تاسو انتظار ورته کوو انتظار ورته کوو بازار چې کله دغه ځای ته راورسېږي اوس خو بازار بند دی بازار دغه ځای ته راورسېږي موږ تاسو انتظار ورته کوو دې څخه چې کوو په دغه ځای کې چې کله موږ ته انګلف یا پین بار جوړه شولې وروسته موږ تاسو انتظار دغه دی چې دغه کوم های چې دلته موجود دی دغه های شاید ونیسي تر دې ځایه موږ تاسو چې کوو په دغه ځای کې موږ تاسو باید ته داخلي کوو باید ته داخلي کوو دغه ځای کې او د اډر بلاک د اډر بلاک سره بله کومه کینډل ده دغې لاندې موږ تاسو سټاپ لګوو یو پر 2 یا یو پر 4 یا یو پر څو چې جوړېږي هغه موږ تاسو انتخابوو زیاتره وخت کله چې ته د پرایس اکشن درسونه وګورې خلک دغسې شي کې لاینونه جوړوي یا دغسې لاین جوړ کړي ټرینډ لاین ورته وایي یا دغسې دې خوا نه اوس حرکت کوي پاس خواته دغسې لاینونه جوړوي دا لاینونه څه دپاره دا زه خپله هم جوړوم د څه دپاره دي اوس ګوره بعضې خلک دغسې انالایز کوي راځي دغسې انالایز کوي چې دغه جګ قیمت دا ټیټ قیمت ده دا جګ قیمت دا ټیټ قیمت ده دا جګ قیمت ده دا ټیټ قیمت ده خلک دغسې چې کوي انالایز کوي او بعضې خلک راځي چې زه مقصد دغسې انالایز نه کوم زه راځم مستقیمه د دې لاین څخه راځم تر دې لاینه پورې دا چې کوم یو کرښه جوړوم کله چې بازار مات شي د ماتېدو نه وروسته 3 4 کینډلې تاییدي وشي لکه مخکې موږ تاسو ویلي وو په ټریډ کې درسونه چې وګورئ همدا شی سپورټ او ريزسټنس کې موږ تاسو ویلي وو کله چې ماتېږي چې کېږي تاییدي راکوي څخه وروسته موږ تاسو بای اخلو بعضې خلک دغه فکر کوي کله چې بازار دلته ماتېږي موږ تاسو ځو دلته چې کوو بای اخلو په دغه ځای کې پاس خواته 1 پر 3 ګټه کوو نو هغه چې دی د دوی خپل هغه دی کار دی چې څوک یې څنګه انالایز کوي نو موږ تاسو اصلي بازار کې د تحلیل لپاره څو ټایم فریم استعمالوو ورځنی 4 ساعته او 1 ساعته دې څخه وروسته موږ تاسو 15 دقیقو کې چې کوو فقط راځو دلته یو انالایز کوو ګورو ورته کله چې موږ تاسو ښه ځای دلته پیدا کړو موږ تاسو دلته ښه ځای پیدا کړو مثال دغسې دغه ځای کې دلته قیمت راورسېدو یوه دغه ځای کې یو سره کینډل جوړه شوه دغسې یو سره کینډل جوړه شوه مقصد بله یوه شنه کینډل جوړه شوه تر دې ځایه پورې دغسې ډېر قوي حرکت یې وکړو ډېر قوي حرکت یې وکړو 15 دقیقو کې که نه دلته یو ساعته ته راځو ساعته کې ګورو دلته څو دقیقې ورته پاتې ده یو ساعت کینډل بندېږي
کله چې مقصد 15 دقیقو ته بیرته راشو دلته بیرته بازار دغسې د سری کینډل ته راځي. کله چې راشي دلته یو ساعته کې راځو دلته انټرای کوو بازار اخلو 1 په 2. نو موږ او تاسې نه راځو چې په 15 دقیقو کې چې وکړو انالایز وکړو. دلته ته 15 دقیقو اوس وګوره دلته 100 دانې چېرته جوړ شوي دي هایر های او هایر لو درته جوړ دي. په دغه کې بعضې کې ګوره دلته جوړ ده دلته جوړ ده بیا دلته جوړ ده بیا پاس خواته لاړ دی بیا دلته پاتې شوی دی بیا پاس خواته لاړ ده دلته ډېر جوړ شوي دي. په دغه کې تا ته معلومیږي نه چې اوس بازار چې دی کوم خواته به لاړ شي حرکت به وکړي مات به شي. کینډلې زیاتې موجودې دي. نو د دې دپاره موږ او تاسو 1 ساعته 4 ساعته ورځنی کینډل چې کوو موږ او تاسو تحلیل کوو په دغه دریو چارټو کې. نه وروسته ته کولی شې چې هر چارټ وګورې 15 دقیقه 15 1 ساعته 2 ساعته هر چارټ. زه دغه ټول چارټونه چې دي ګورم 3 دقیقې 15 15 10 1 ساعت 2 ساعته 4 ساعته ورځنی هفته دا ټول ګورم. خو ما اصلي کار چې دی ورځنی کینډلو سره 4 ساعته او 1 ساعته سره دغه سره ما کار دی. نو ښکته د ټایم فریم کې زه فقط شی کوم انټري کوم او بازار ګورم. کله چې انټري واخلم راځم زه چې شته 3 دقیقو ته 15 دقیقو ته چې کوم راځم دغسې راځم بازار ګورم چې بازار دغسې پاس خواته جګ شي ولې جګ شي دغه ځای کې مقصد که چېرته دغه ځای ماته 15 دقیقو کې مات کړي پاس خواته مکمله کینډل جوړه کړه زه بیا په 1 ساعته کې چې کېږم د پوزیشن څخه وځم خارجېږم بندوم. نو دغه د ټایم فریم استعمال دی په بازار کې. موږ تاسو فقط 3 ټایم فریم 4 ساعته یو ورځنی 1 ساعته ګورئ نور ټایم فریمونه ټریډ مه پکې کوئ تحلیل یې مه اخلئ. تاسو د 3 دقیقو تحلیل هم اخلئ د 1 دقیقې تحلیل هم اخلئ د 15 دقیقو تحلیل هم اخلئ. یا ماته ډېر خلک میسیج وکړي چې والا ما خو همدغه استعمال کړم مې ویډیو وکتله هم مو آرډر بلاک استعمال کړو دلته نه کېږي. کله چې چاټ راولېږي عکس راولېږي زه ورته وایم چې خدا خو تا په 1 دقیقه کې کړه په 1 دقیقه کې خو هېڅوک هم نه کوي دغه بیا چې کوي هغې نظر ما 1 دقیقې ته جوړ شوی زه چې اوس 4 ساعته 1 ساعته ورځنی دغه زه استعمالوم په دغه باندې زه پوهېږم چې دغه چاټ کې زه څنګه استعمال وکړم. زه په 1 دقیقه کې نه پوهېږم زه په 1 دقیقه کې باید په هره دقیقه کې زه باید ټریډ واخلم په هره دقیقه کې زه باید انالایز وکړم په هره دقیقه کې زه باید چې وکړم ټي پي واخلم دا نه کېږي. نو ځان ته زه چې خپله شخصا کوم ما درس ورکړی دی د شاته درسونه دي په دغه ټولو کې ما د 1 ساعت 4 ساعت ورځنی دا 3 چټونه لیدلي دي همداشانته هفتهوار مې لیدلي دي خو هغه چې دي هغه د کله چې بازار په غټه نظر سره ګوري چې یو هفته مخکې به چې کېږي یو هفته وروسته به چې شوي دي دا هر څه ګوري بیا ته کولی شې چې حتی میاشتنی هم وګورې بېله موضوع ده. خو موږ او تاسو درسونه په 1 ساعته 4 ساعته همداشان په ورځنیو کینډلو پورې مربوط دي. هېڅ څخه وروسته که تاسو په 15 دقیقو 3 دقیقو همداشانته 1 دقیقه کې تاسو ټریډ اخلئ تاسو ته تاوان درکړي زیان درکړي بازار هغه کوم درسونه دي تا ته په چاټ کې ګټه نه درکوي فایده نه در رسوي بیا بېل مشکل دی بیا تا مشکل دی. زما اصلي درسونه چې دي په دغه پورې مربوط دي په دغه کې وکاروئ. درس څخه مو یو څه زده کړي وي نو په خدای مو سپارلی ښه وخت ولرئ ښې شېبې.